بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو لیدونکو، زه شیر احمد هجان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی. ګرانو لیدونکو، په نن برنامه کې د 12 ریاضي کوم عنوان چې لولو هغه د دوراني جسمونو حجم پیدا کول دی. مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کوم یوه لنډه کتنه به وکړو تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته تاسو یې ځان لپاره معلومات درکړم. په تیر شوي درس کې ګرانو لیدونکو موږ د دوه منحنیو په مرسته چې محصور شوي وي د هغو مساحت څنګه پیدا کیږي، د دوه منحنیو په مرسته د محصور شوي سطح مساحت او همدارنګه د یو منحني په مرسته د محصور شوي سطح مساحت مو پیدا که په تیر شوي برنامه کې. په نن کې به انشاءالله د دوراني جسمونو حجم پیدا کو چې څنګه کولی شو د دوراني جسمونو حجم پیدا کیږي او دا به څه ډول فرمول ولري. نو اول راځم مشخصات ته. څنګه چې په تخته کې تاسو ګورئ مشخصات عنوان زموږ د دوراني جسمونو د حجم محاسبه ده. شپږ شپېتم لوست ټولګی 12 ریاضي مضمون هدف او موخه هم دا ده چې د دوراني جسمونو حجم موږ پیدا شو کړی. چې مثلا جسمونه هغه جسمونه چې دوراني او منظم هندسي شکل لري لکه بیضوي یا الیپس یا مخروط او یا هم کره د دو جسمونو حجمونه به انشاءالله په نن درس کې ګران دوستانو تاسو ته معرفي کوم. څنګه چې ګران دوستانو تاسو په سلایډ کې ګورئ، په سلایډ کې تاسو ته ما یوه هګۍ په پام کې نیولې. حتما مو ته پام ده چې د دغه هګۍ تصویر یا انځور شکل یو بیضوي یا الیپس ته پاتې کیږي. په نن درس کې انشاءالله موږ د الیپس حجم چې څنګه پیدا کیږي او د کوم فرمول په مرسته پیدا کیږي انشاءالله تاسو ته به معرفي کوم. بل انځور چې تاسو یې ګورئ ګران دوستانو، دا یو توپ ده د فوتبال او دا کروي شکل لري. که زه وغواړم د دغه حجم پیدا کړم نو دا د انتګرال په مرسته کولی شو موږ د دغه حجم پیدا کړو. یا مثلا دلته ما ګیلاسونه په پام کې نیولي، که د هر ګیلاس حجم زه پیدا کوم دا د انتګرال په مرسته زه کولی شم د دې حجم پیدا کړم. اوس نو ګران دوستانو زموږ هدف همدا ده چې د دوراني جسمونو د حجم محاسبه وپېژنو او د دې فرمول پیدا کو چې د کم فرمول په مرسته من کولی شو د دوراني جسمونو حجم پیدا شو کړی. د دوراني جسمونو د حجم محاسبه که چیرې وای مساوي کیږي اف ایکس یو متمادي منحني تابع مساحت چې ایکس مساوي ا او ایکس مساوي بی خطونو په مرسته محصور شوی وي، نو کوم حجم چې د دې مساحت له دوران څخه لاسته راځي هغه به څه رقم وي؟ هغه به ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ. فرمول یې موږ درته زه انشاءالله وروسته درته لیکم. مثلا داسې فکر وکئ چې دغه په حقیقت کې یو منحني ده. دا منحني د وای په محور داسې شاوخوا د وای په محور کې تاوه شوی او دا د ایکس په محور شاوخوا کې تاوه شوی. که زه د ده حجم پیدا کړم یا د هغه حجم پیدا کړم نو دا په حقیقت کې یو خاص فرمول لري. که چیرته د ایکس په محور شاوخوا کې دا دوران کوي څه رقم حجم پیدا کیږي او که چیرته د وای محور شاوخوا کې حرکت یا دوران وکړي د حجم څنګه پیدا کولی شو. دویم حالت څه رقم ده؟ که چیرې وای مساوي کیږي اف ایکس متمادي منحني تابع مساحت چې وای مساوي کیږي سی او وای مساوي ډي خطونو په مرسته محصور شوی وي، نو کوم حجم چې د دې مساحت له دوران څخه لاسته راځي عبارت دی له وی مساوي کیږي لیمټ مجموعه د آی د یو نه قیمت اخلي تر ان او د ان تقرب لا يتناهي ته ای وای ډي وای انتګرال د تبدیلیږي ځکه د ریمان مجموعه ده. انتګرال د ا نه تر بي پورې پای آر مربع ډي وای. بیا دلته آر تاسو ته وایم چې شعاع ده او دا شعاع د ایکس سره مساوي ده، نو ایکس مربع ډي وای او د ایکس په ځای چې تابع کیږي اف وای کل مربع ډي وای لیکلی شو. ګران دوستانو دا دویم حالت و. نو تاسو متوجه اوسئ. زه به همدغه دواړه شکلونه اول تاسو ته په تخته کې رسم کړم او وګورئ چې که چیرته د ایکس محور شاوخوا کې دوران کوي څنګه یې حجم پیدا کولی شو او د وای محور شاوخوا کې چې دوران کوي حجم څنګه پیدا کیږي. ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ. مثلا زه یو منحني په پام کې نیسم. د ایکس محور دا د وای محور وي، مثلا دا مبدا. فکر وکړئ دا یو منحني ده. دغه منحني محدود شوی ده د ا او د بي په محور کې څه شوی وي؟ محدود شوی وي. اوس که چیرته همدغه وای مساوي کیږي اف ایکس منحني ګران دوستانو، زه دته دوران ورکم داسې د ایکس محور شاوخوا کې ورته دوران ورکم، د دې نه څه رقم انځور یا شکل جوړیږي. وای مساوي کیږي اف ایکس یو منحني تابع ده د ایکس محور شاوخوا ته چې دته دوران ورکي دا داسې شکل تینه جوړیږي ګران دوستانو.
داسې شکل تینا جوړیږي. یعنی په حقیقت کې کله چې دا وای مساوي کېږي اف اکس منحني تابع و د اکس محور شاوخوا ته چې زه ته د دوران ورکوم داسې یو ځینې شکل تینا جوړیږي او تاسې متوجه اوسئ چې دلته په حقیقت کې دا شعاع ده او دا عمودي شکل لري نو آر مساوي د وای سره لیکم او دلته ګورئ چې کچیرته زه د دغه ارتفاع پیدا کم دلتا اکس ارتفاع د ګرانو زده کوونکو ارتفاع څنګه پیدا کیږي بی به د اینه کم کوي بی منفي دا د ارتفاع کیږي. ښه په د حالت کې حجم څنګه پیدا کوم ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ. په د حالت کې حجم داسې پیدا کیږي وی مساوي کیږي لیمټ به اخلي او دلته وی په حقیقت کې د حجم معنا ورکوي. حجم نه کلمت واخلو ان متقرب بلایه تناهیته او دا د ریمان د مجموعي په اساس لیکای شم لمت چې ان متقرب د لایه تناهیته مجموعه ده ax ضرب د دلتا اکس آی د یو نه قیمت اخلي تر ان آی دا د ریمان مجموعه نه ده د ریمان مجموعه په حقیقت کې د چی شي تعریف موږ ته رسي ماشاءالله د انتګرال تعریف رسي ماین انتګرال سرحدونه د a نه تر b پورې دي. دلته نو ax dx په حقیقت کې دغه محصور شوی سطح مساحت ده چې دا لیکای شم چې دایروي شکل لري. ګورئ ګران دوستانو دا دایروي شکل نه لري نو دایروي شکل لري لیکم پای او دا په حقیقت کې شعاع ده نو پای آر مربع چی شي dx. دلته ګران دوستانو آر شعاع ده او آر مساوي د چی سره ده وای سره ولی دا په دې خاطر چې دا آر په حقیقت کې څه شعاع ده عمودي شکل لري نو په دې خاطر آر به وای ولیکئ. چیرته چې آر وینئ هلته به چی ولیکئ آفرین وای به ولیکئ. نو حجم مساوي کېږي انتګرال د a نه تر b پورې پای د آر په ځای لیکم وای مربع dx او یا دا داسې لیکلی شو ګران دوستانو انتګرال د a نه تر b پورې پای د وای په ځای تابع ولیکم اف اکس کل مربع डी اکس. که چیرته دا د اکس محور شاوخوا ته دوران وکړي تاسو حجم د دغه فرمول په مرسته پیدا کولی شئ. انتګرال د a نه تر b پورې پای اف اکس کل مربع डी اکس. ښه اوس به حتما ذهن کې دا سوال وي استاده که چیرته دا منحني د وای په محور یا د وای محور شاوخوا ته دوران وکړي آیا د دې حجم فرمول په مرسته هغه پیدا کولی شو؟ د هغه ځواب هم نه ده. ولې ځکه فرمول بیا فرق کوي شعاع کې بدلون راځي دلته بیا شعاع د اکس سره مساوي کېږي. تاسو متوجه اوسئ زه د دویم حالت دلته لیکم ګران دوستانو د اکس محور دام د وای محور دام مبدا شو. که چیرته دلته زه یو منحني داسې په پام کې ونیسم ګران دوستانو چې د وای محور شاوخوا ته څه شی وکړي د وای محور شاوخوا ته دوران وکړي او دغه ټکی ای وي د ای سرحد نه تر کوم ځای پورې تر بی پورې. تاسو متوجه اوسئ دغه آیا د دې شعاع نه کېږي شعاعي کېږي نو دا آر مساوي کېږي افقي شکل لري و خی آر مساوي د چی سره ده د اکس سره. اوس که چیرته د همدغه سطح محصور شوي سطح مساحت زه پیدا کم د همدغه سطح چی شی زه پیدا کم ګران دوستانو محصور شوي سطح مساحت پیدا کم نو زه څه کار کوم په حقیقت کې د ریمان د مجموعي په مرسته د محصور شوي سطح محاسبه کوم او حجم پیدا کېږي. نو په داسې حالت کې تاسو متوجه اوسئ چې ارتفاع که پیدا کوئ ارتفاع دلتا اکس مساوي کېږي بی منفي ای سره ده او حجم څنګه پیدا کېږي حجم ګران دوستانو داسې پیدا کوم وی مساوي کېږي یعنی حجم مساوي کېږي که چیرته د وای محور شاوخوا ته دوران وکړي نو لیکو لیمټ د وی ان او ان متقرب د چی شته لایه تناهیته دا مساوي کېږي د ریمان مجموعي سره مجموعه ده ای وای ځکه د وای په محور شاوخوا کې دوران کړی ای وای دلتا وای آی د یو نه قیمت اخلي تر ان او د ان تقرب چی شته ده لایه تناهیته. آیا دا د ریمان مجموعي لیمټ معین انتګرال ته نه تبدیلیږي بالکل تبدیلیږي خی انتګرال د a نه تر b پورې او تاسو ګورئ ای وای خو د دې محصور شوی سطح مساحت د دایروي شکل قاعده لري نو لیکم چې پای آر مربع डी وای. اوس آر چی شی د ګران لیدونکو ماشاءالله شعاع ده خی د آر په ځای ز چی شی باید ولیکم آفرین د آر په ځای باید زه اکس ولیکم نو وی مساوي کېږي انتګرال د a نه تر b پورې پای د آر په ځای لیکم اکس مربع dy او دا په حقیقت کې
تابع ده نو دا x تابع ده دا داسې لیکلی شو انټګرال د a نه تر b پورې پای د دې په ځای زه څه شی ولیکم f د y لیکم f د y کل مربع dy نو تاسو متوجه اوسئ ګران دوستانو دوه فرمولونه ما تاسو ته په پام کې ونیول اول که چیرته یو منحنی د x محور شاوخوا ته حرکت یا دوران کوي او د دې شکل داسې یو شکل جوړیږي چې دا قاعده دایروي شکل ده او د دې حجم چې پیدا کوو دغه فرمول په مرسته پیدا کوم انټګرال د a نه تر b پورې چې دا سرحدات دی پای اف x کل مربع dy x که چیرته د x محور شاوخوا ته دوران کړی و او که د y محور شاوخوا ته دوران کوي بیا دا رقم د y محور شاوخوا ته دوران کوي بیا په دې حالت کې حجم څنګه پیدا کیږي انټګرال د a نه تر b پورې چې سرحد ده پای اف y کل مربع dy د دې فرمولو په مرسته من کولی شو حجمونه چې شی کو پیدا کو که د y محور و هغه سي او که د x محور و دا رقم اوس ګران دوستانو اول راځم تاسو ته د اول جسم منحنی جسم چې هغه کره ده د هغه حجم به زه تاسو ته پیدا کوم تاسو وګورئ چې د کرې جسم حجم څنګه پیدا کیږي نو تاسو متوجه اوسئ اول سلایډ ته په سلایډ کې تاسو ګورئ ګران دوستانو یو توپ د فوتبال که تاسو نه زه داسې یوه پوښتنه وکړم چې د دغه توپ حجم ماته پیدا کړه یا مثلا د ځمکې کروي شکل یا کیدای شي دا د کرکټ توپ وي یا فرض مثال د والیبال توپ وي فرق نه کوي که چیرته وغواړو د دغه توپ حجم پیدا کو آیا دا امکان لري حتما امکان لري د انټګرال په مرسته تاسو کولی شئ د دغه توپ چې شی پیدا کړئ حجم پیدا کړئ ګران دوستانو دا یو کروي شکل ده که زه وغواړم د دغه حجم پیدا کړم نو حجم څنګه پیدا کولی شم دا د انټګرال په مرسته حجم پیدا کوم دا چې څنګه کولی شو د کرې حجم پیدا کو هغه به زه په تخته کې تاسو ته ووایم اول باید څه وکړو پوهیږو چې د کرې سطحه د نیمې دایرې له دوران څخه لاسته راځي نو د دایرې معادلې څخه لیکو د دایرې معادلې نه تاسو کولی شئ د کرې حجم چې شی کوئ پیدا کړئ دا چې څنګه پیدا کیږي دا به زه په تخته کې تاسو ته ګران دوستانو پیدا کړم نو ښه متوجه اوسئ نو ګران لیدونکو راځم زه دغه کره چې ما په پام کې نیولې شوای منفي r نه تر r په دغه واټن کې زه غواړم د دې شی پیدا کړم حجم پیدا کړم یا کروي شکل ده یا توپ مې چې مثال درکړه د دې حجم څنګه پیدا کولی شو تاسو پوهیږئ چې د دایرې د معادلې په مرسته x مربع جمع y مربع مساوي کیږي r مربع دا د چی معادله ده آفرین د دایرې معادله ده د دې نه کولی شئ چې تاسو د کرې حجم پیدا کړئ چی شی کوو x مربع به اخوا ته انتقال کو y مربع مساوي کیږي r مربع منفي x مربع نو دا د y قیمت د چې پیدا کو اوس حجم پیدا کا حجم څنګه پیدا کو انټګرال د a نه تر b پورې دا د x محور شاوخوا ته دوران کړی هو نو د کم فرمول په مرسته کار اخلم پای y مربع dy x دغه فرمول په مرسته کولی شو د دې حجم پیدا کو v مساوي کیږي انټګرال د a نه تر b پورې سرحدات د منفي r نه تر کوم ځای دي منفي r نه تر r پورې پای په خپله د y مربع قیمت څو ده r مربع منفي x مربع dy x ښه دغه منفي r نه تر r د کې لږ تغییرات راولم دا زه څه رقم لیکم صفر نه تر r لیکم خو دوه پکې چی کوم ضربم او پای بم د انټګرال ضریب ته راوړئ دوه پای انټګرال د صفر نه تر r دوه مې ولیکل د صفر نه مې تر r ونیو دوه مې پکې ضرب صفر نه تر r پورې r مربع منفي x مربع dy x اوس ګران دوستانو دغه انټګرال به واخلو خی دوه پای په خپله او د r مربع ثابت عدد د r مربع x منفي x مربع انټګرال چی کیږي x مکعب پر څو درې سرحد شی ده صفر نه تر r پورې اوس ګران دوستانو تاسو به چی شی وکئ سرحدونه به په پام کې ونیسئ وضع به کړئ نو په نتیجه کې لیکم دوه پای په خپله لیکم دلته د x په ځای چی وضع که r چې وضع کې r ضرب د r مربع r مکعب کیږي منفي دلته یې وضع که r مکعب پر درې r مکعب پر څو r مکعب پر درې کولی شئ چې دا غیر واجب کړئ یا مشترک مخرج ورته ونیسئ فرق نه کوي r مکعب ضرب د درې r مکعب درې r مکعب نه چې یو r مکعب کم کوي څو پاتې کیږي آفرین دوه r مکعب پاتې کیږي څو پاتې کیږي دوه r مکعب پر څو درې ښایي دا دوه هم پکې ضرب کو دا دوه هم چې پکې ضرب کو څه شی به شي دوه ضرب د دوه څلور څلور پر څو درې پای r مکعب د حجم ورته پیدا که د کرې حجم څنګه ده ګران دوستانو v مساوي کیږي څلور پر درې پای r مکعب په څومره اسانه طریقه د دایرې د معادلې په مرسته ما وای پیدا که بیا د حجم د فرمول چې مخکې موږ پیدا که دا فرمول د دغه فرمول په مرسته تاسو کولی شئ د کرې حجم پیدا کړئ د کرې حجم څو ده ګران دوستانو څلور پر درې پای r مکعب اوس راځم یو بل جسم دورانی جسم تاسو ته په پام کې نیسم چې هغه مخروط ده د مخروط
حجم څنګه پیدا کیږي نو اول راځو ګران دوستانو سلایډ ته. په سلایډ کې تاسو وګورئ، په سلایډ کې حتما دغه شکل سره تاسو مواجه شوي یې. دا په سرکونو کې ډیر وي. دا په حقیقت کې مانع ده، یعنی د حرکت آلته باید تاسو ونه کې یا مانع د حرکت ده. دغه شکل په ترافیکي پیکو کې مانع د حرکت وای. او تاسو نه یو پوښتنه کوم، دا څه رقم شکل لري ګران دوستانو په هندسه کې؟ آفرین، د مخروط یو شکل لري. که چیرته د همدغه حجم زه پیدا کم، د انتګرال په مرسته کولی شو دغه مخروط حجم پیدا کو. یا همدارنګه ګران دوستانو آیسکریم هم حتما د وړي په ورځو کې په شپه ورځو کې خوړلی. دغه آیسکریم شکل څه رقم ده؟ آفرین، د مخروط یو شکل لري. اوس که زه وغواړم د دغه آیسکریم حجم پیدا کم یا د مخروط حجم پیدا کم، آیا امکان لري؟ و د انتګرال په مرسته تاسو کولی شئ د دغه حجم څه شی کوئ؟ د دغه حجم پیدا کوئ. دا چې حجم څنګه پیدا کیږي ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ. د مخروط حجم پیدا کول ثبوت څنګه ده؟ د مخروط سطح وای مساوي کیږي ام ایکس وای مساوي کیږي ام ایکس، خط له دوران څخه د ایکس محور په شاوخوا کې لاسته راځي. یعنی دا یو مستقیم خط ده. کله چې دغه مستقیم خط د ایکس محور شاوخوا ته حرکت وکړي، څه شی لاسته راځي؟ مخروط لاسته راځي. وای مساوي کیږي ام ایکس آیا مستقیم خط نه ده؟ که دا د ایکس محور شاوخوا ته داسې دوران وکړي، څه شی حاصلیږي؟ مخروط. نو د مخروط حجم څنګه پیدا کیږي ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ. دغه رابطه من کولی شو په انتګرال په مرسته د دې حجم پیدا کو چې د مخروط حجم وی مساوي کیږي یو پر 3 پای آر مربع اچ. دا به ان شاء الله ګران دوستانو په تخته کې تاسو ته حل کوم، توجه ورته ولرئ. نو ګران دوستانو راځم دلته متوجه اوسئ. دا وای مساوي کیږي ام ایکس یو خط و. دغه خط ګران دوستانو که چیرته د ایکس محور شاوخوا ته د دوران ورته ورکړي، د ایکس محور شاوخوا کې دا رقم مخروط شکل حاصلیږي. څه رقم شکل؟ داسې یو مخروط شکل حاصلیږي چې د صفر څخه تر اچ پورې زه غواړم د دې حجم پیدا کړم. د دې مخروط حجم څنګه پیدا کیږي؟ ګورئ، وای مساوي کیږي ام ایکس، دغه مستقیم خط دوران د ایکس محور شاوخوا ته آیا مخروط حاصلیږي؟ نه حاصلیږي. نو د دې حجم څنګه پیدا کوو؟ فورمولې لرو، انتګرال د ا نه تر بی پورې پای وای مربع डी एक्स، ځکه د ایکس محور شاوخوا ته د دوران حرکت کړی. کم محور شاوخوا ته؟ د ایکس محور شاوخوا ته. نو د په دې خاطر پای وای مربع डी एक्स د دې فرمول په مرسته کولی شو د دې حجم پیدا کو. انتګرال د ا نه تر بی پورې سرحد د کم ځای نه تر کم ځای ده؟ آفرین، صفر نه تر اچ. پای به په خپله ولیکم. د وای مربع قیمت څو ده؟ د وای مساوي ام ایکس ده. نو چې دا مربع کې دا بشي ام مربع ایکس مربع بشي डी एक्स. دغه دواړه ثابت دي. د انتګرال ضریب ته راوړم، لیکم څه رقم؟ پای ام مربع انتګرال د صفر نه تر اچ پورې ایکس مربع डी एक्स پاتش. اوس ګران دوستانو د دې انتګرال واخلئ. خای پای ام مربع په خپله د ایکس مربع انتګرال څه کیږي؟ ایکس مکعب پر 3 نه کیږي، بالکل. سرحد هم لرو د صفر نه تر کم ځای پورې تر اچ. سرحد پکې وضع کړه، وی به مساوي شي پای ام مربع دی وی په خپله د ایکس مکعب پر 3 انتګرال مغیسه سرحد پکې وضع کوو. سرحد چې وضع کو دا بشي اچ مکعب پر 3 منفي ښکته سره الجبري تابع ده که صفر وضع کې چی شي کې ګران دوستانو دا صفر کېږي، ضرور نه ده چې هغه وضع کوي. اوس د کې لږ تغیرات زه راوړم. څه رقم تغیرات لیکم؟ پای ام مربع دا به داسې ولیکم اچ ضرب ده اچ مربع، اچ مربع پر 2 پر 3 داسې لیکای شم. و اچ مکعب ده اچ ضرب د اچ مربع لیکم. دلته اوس ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ. موږ زه څه کار کوم؟ دا به ولیکم یو پر 3 پای اچ پای اچ او دلته ام مربع و اچ مربع لیکم. دا په خپله ام مربع اچ مربع. حتما دلته ګران دوستانو تاسو وګورئ، موږ دولوده چې وای مساوي کیږي ام ایکس سره. آیا دا وای شعاع نه ده؟ ده خی دا وای چې شعاع ده د دې په ځای به آر ولیکو. آر مساوي کیږي ام ایکس، ځکه چې اچ د ایکس محور خواته ده منطبق ده. نو د ایکس په ځای تاسو کولی شئ چې شی ولیکئ اچ. ښه خی د ام مربع اچ مربع په ځای به زه داسې ولیکم په نتیجه کې یو پر 3 پای اچ مربع. وبخښئ په بخښنې سره دغه اچ د اچ مربع نه ده، ځکه اچ مربع دلته ده پای اچ او د ام مربع اچ مربع په ځای څه شی لیکم؟ آر مربع. نو دا د ګران دوستانو د مخروط حجم وی مساوي کیږي یو پر 3 پای آر مربع اچ. دغه فرمول په مرسته کولی شئ تاسو د مخروط حجم څه شی کوئ؟ پیدا کړئ. تاسو کورنۍ دنده دا ده چې همدغه دوه فرمولونه چې د کورې حجم او د مخروط حجم ما ثبوت کړه، تاسو به حتما ځان سره ثبوت کړئ. تر هغو په ثبوت ښه بلد اوسئ.
د نن درس به ګران دوستانو تاسو ته په خلاصه ډول بیان کوم. په نن درس کې موږ د دوراني جسمونو حجم ووایو. یو د کرې حجم پیدا ک او بل د مخروط حجم پیدا ک. نو دا حجمونه څنګه پیدا کیږي؟ تاسو کولای شئ د کرې حجم د دایرې له مخې نه پیدا کړئ او د مخروط حجم y مساوي کیږي mx یو خط چې د x په محور شاوخوا کې دوران کوي. د دې فرمول په مرسته کولی شئ حجم پیدا کړئ. ګرانو لیدونکو دا نننۍ برنامه چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم کړه. تر بلې برنامې تاسو په لوی پاک الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.